بلا که راول نه ماته پته لګېدلې وه که نه هغه ړومبې چې تاسو زه ورالم یاد دي ړومبې ته چې جنۍ به مې د مخې نه تېر شم مال دا خرابه ده قسم په خدای الله مې په سر دې راته پته به لګېدل ته چې ټیک ټاک ته راوتې ما دې دونه ځان نه ښه ساده جوړ کړی مال ولا زما نه ډېر هوښیار دی هسې یو خبر درته وکړم چې مطلب ګوره چې خلک مصرف به پرې راځي په خبره باندې زه وکړه خیر دی زه وکړه خبره مې دا کوله چې مطلب یو کس چې خنده که نه په سادهوالي کې وخاندي هغې جدا مزه واقعیت دی هوښیار خو ټول دی وادي اورېده باید چې داسې یو خبره وکړي چې سړی وخاندي فن پکې واقعیت 100% صحیح دی خو لکه هوښیار خو هر سړی اوس یو کس ډېر اوس یو کس ته پته ده چې مطلب اوس تا ته پته چې دا کس خو هوښیار دی که نه تا د خندا خبرو کې تا له خوند نه درکوي خو چې یو کس واقعي ساده وي ته د هغه خبرو ته کښېنې دا خبره خو دې ګوره ګل باندې بدله واقعیت دی ګوره نن سبا چې دی هر سړی ځان ته هوښیار وایي هوښیار خو ټول دی څه خو رورجان اواز اورېده اوس ګورې دا شنه سرونه یې نیولي لکه بادرنګ راغلي وایي په یو په بل به خبرې کولې دا خلک د مسافرو زړونه یې دې ځای له راوسته مبارز یې ځان ته وایي بادرنګ سر یې نیولی نوره دنیا ته یې ورکه شوه نن ما پسې خبرې کوي دا په هوټل کې شپې کوي ستا دا بادرنګ سر وینم او ښځه وکړېږه څوک کس راواله مولي الله یو کس راته لایو شیر کوي پېژنم یې نه ورېږه چې فلای کوم در سره لکانو یې ګیم فلای که سمه ده یو ګیم به وکړو زه نه ته دا کټ که چې دې در اوس خوشي کټ مې پخپله کټ شو هلک پخپل لاړو درلی د مسافر خپل ساتي کې وخاندي خبره دکه خبره ده څوک دی ولاکه په یو ته د کټ هغې سر ته څملیم کونه دې منځ ته راځي که دې سر ته څملیم کونه دې منځ ته راځي اوس که ښې خبرې کې هم والله که دې څوک پرېږدي که کنځلې کې هم والله که دې څوک پرېږدي په یو کې هم خلاصون نشته بس موږ او تاسو په یو بل تنقید کوو لابیو برو لابیو دوستانو موږ او تاسو په یو بل تنقید کوو دکه خبره ده په خپله یو سړي کې یو ټایلنټ یو چیز مې ګوره په مخه مه ورځه نو داسې خو نه ده په کار نو او والله چې مخ قوارې ته وګورې یاره تا ته زه د خپل د زړه خبرو کوم ولي الله د زړه خبر ته وکړم چې ما پسې څوک خبر کوي ما له خوند راکوي زه یم چې ما پسې زه یم چې پرېږده را پسې لګیا وي او ما پسې او زه تا ته د زړه خبره وکړم او چې ما پسې څوک خبره وکړي پرتوک دې په سر وباسي قسم په الله باندې ورې دې پرتوک وباسي ته خبر نه هغه بیا خلکو سم کړي والله دغه خبر ده والله چې سم کړي چې ما ته رارسي داسې داسې کړی تاري دغه د رور خو دې هم راغلی دی که نه ستا رور هم راغلی دی که نه دغه ته فرانسې ته نه جرمني کې دی هغه خو تا اغوستی خو پاسپورټ ته انتظار دی زه نسوار نه کوم ولي الله ته څه نشه کوې نشه بلکل نه کوم خو بس هسې اوچ کمزور غونته کوم داسې ښکارم لکه نشه یي که نه لکه مړ نشه یي غوندې ښکاري نشه نه کوم د زړه والونه خو به دې نه یې والي پرېږدي که نه یو جینۍ سره یې مینه کړې وه ولکه دې پرېږدی مړه د اتي ماته راواچوې که دغه دې دا مینه مې کړې وه وړوکوالي کې خو هغه د جینۍ چې کومه وه که نه نو د هغې دغه هلک هغه جینۍ خوښه وه زما چې کومه جینۍ خوښه وه هغه د بل هلک هم خوښه وه او هغه وو بدماشانه غټ بدماشان وو که نه دغه دی خو بس هغه داسې کار و چې هغه هلک ویې که د دې جینۍ نوم چې واخېسته زه به یې ولمه نو کور کې بیا ما ویلي چې د دې جینۍ نوم څوک وانلېږي بیا به ما به ولي بیا خلکه تا هغه ټیزن مینې بس هغه خو لکه داس بیا به خلکو یاره نو مینه ښه وه که نه مینه مطلب جاري خو نه اوس هم مینه خو جاري ده زړه کې خو که سر مې پکې تللی وی نو مینه خو خلاصه که څنګه ویډیو مې کتلې وی بې غیرته دي هم خو چې ژوندی یم ته اوس هغه قیصه کې چې یعنې یم بې مین پې یم خو د زړه اوس هم مین یم د هغه د 400 بچي مې خو په زړه کې پې اوس هم مین یم ته اوس هغه ټوقه کې مین یم او یو خبره دا دی چې دې کې یو سبق دا دی که نه او ولي الله دې کې یو سبق نن سبا مینې نشته ګوره قسم په الله که صادقه مینه پیدا کړي رښتینې مینه پیدا کړي والله سیریز درته لګیم هغه پخواني د 3-4 سره اړم دی 3-4 سره جینکۍ هم خبرې کوي او هلک هم 3-4 سره خبرې کوي
ټول ډسپس روان دی، ساتیري روان ده، ټایم پاسي روانه ده. خو واقعیت چې مینه کولې ده تا کړې ده، وا دې اورېده جینۍ وادم کړی دی، اتا نه دې اورېدی وایي که د لسو بچو مور شي یار دی یم زما به مینه پخوانۍ در سره وي نه. صحیح خبره بالکل. نو د هغه اوس کار څنګه ده، خو لکه ستا مینه ورسره هغسې پخوانۍ ده. دا زه ته اوس خپل ځان بالکل یاد کړم، ما ګوره زه ټیک ټاک ته نوی نوی چې راوتم یو هلک ما ته ویلي د دې جینۍ ګوره ما سره ما پسې ویډیو ما هغې ټیک ټاک کې اچوه، وایي ګوره دغه جینۍ بل داسې یو کس پیدا کړو زه یې پرېښودم لاړه. یو هلک نه مې هم داسې واورېدل، د جینۍ نه هم مې داسې اورېدلي، ځکه چې ته نه بل نه بل نه بل دا داسې دي لکه نن سبانۍ مینې لکه د پړوی نه دي، پړوی خلک چې پې بره ښي د هغه پاټ کي خلک پې همداسې بره ور روان دي په دې بالکل درته. نو مینه نشته دی، نو ته اوس الله تعالی دې تا ته د هغې نه ښایسته جینۍ میلاو کړي، واده دې